ډېر مسلمانان داسې وي چې هغوی یو مشکل لري، یو غم لري او یو سوچ بوج وي په هغې باندې، او دنیا د دا مشکلات مسلمانانو ته ډېر زیات وي. خو د الله شکر او حمد دی چې د هر مشکل علاج زموږ په دین کې شته دی. نه دا یو مشکل دی ورور ته سوچ دی، بوج دی، پې غم دی، هغې راګیر کړی دی. آیا دې دپاره کوم علاج او نبوي علاج شته دی؟ باید چې موږ هغه صحیح علاج هغه وکړو. هغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ښکلی ذکر موږ ته ښودلی دی، باید چې هغې باندې عمل وکړو. هغه دا دعا ده، دا چې باید ورور مسلمان یاده کړي: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. دا دعا چې دی ویله وی الله جل جلاله به د غم او هغه سوچ چې وي هغه به الله وله په خوشحالۍ باندې بدل کی. نو دا ګوره ډېر مسلمانان دا مشکلات لري، څوک ګولۍ خوري ډاکټرانو پسې ځي، څوک یو ملا پسې ځي، یو بل چا پسې ځي، دا وظیفه وکړه، دا وکړه، هغه وکړه، ضعیفې وظیفې وي. دا قرآني علاج دا مشکل دی، باید چې ورور په دې باندې عمل وکړي او دا دعا یاده کړي او په دې باندې دا بار بار ووایي، الله پاک به مشکل ختم کړي. څو ځلې ویل څومره چې ډېره وي، دا دعا ده هم دې پکې ثواب کېږي، عبادت هم دی، الله به دې مشکل هم ختم کړي.